او هېرېدل بیماري نه ده غنیمت دی هېرېدل بیماري نه ده غنیمت دی هېر که نه وی هر انسان به په عذابو او د مودو زخم به تل تر تل تازه و دا ژوندون والا زواله اضطراب ټیک ده که نه جي درمان صاحب زما قطعه ده چې استورو دا خو قطعه نه اوس نیمګړی غوندې غزل به ورته ووایم چې استورو جواب راکړئ چې اشنا به چېرته وي زما د سترګو تور د زړه رڼا به چېرته وي یادونو چې د چا مې دي خوبونه تختولي چې خاندي به هغه که په ژړا به چېرته وي او سراجه دوه مین چې د یو بله جدا کېږي د دې نه بله سخته په دنیا به چېرته او اهلیت په هغه ځای کې پکارېږي چې کم ځای کې د قانون حکمراني وي او چالاکي چاپلوسي زور اهم هنر شي چې انصاف چېرته کې نه وي منماني وي او یا کاله کې منزل ترلاسه نه شو او یا کاله کې منزل ترلاسه نه شو که هر څو مو پسې منډه په توندۍ کړه او د مرام هما اوس نه ښکاري په سترګو وایي نه ویشته خو ښایي ګړندۍ کړه او ایجادات د ساینس بېشکه عنایات دي هر یو څیز د اسانۍ دپاره ساز دی خو ځینو د انسان سکون غارت کړو په وسله او لوډ سپیکر مې اعتراض دی مهرباني جي ایجادات د ساینس بېشکه عنایات دي هر یو څیز د اسانۍ دپاره ساز دی خو ځینو د انسان سکون غارت کړو په وسله او لوډ سپیکر مې اعتراض دی او هېرېدل بیماري نه ده غنیمت دی هېرېدل بیماري نه ده غنیمت دی هېر که نه وی هر انسان به په عذابو او د مودو زخم به تل تر تل تازه و دا ژوندون والا زواله اضطراب ټیک ده که نه جي او شپه شوګیره کړو چې روژه شروع شي د ورځې خوب له بهانه جوړوو او څومره دینداره پرهیزګاره یو موږ چې د رڼا ورځې نه شپه جوړوو او چې د قامونو سره زغل کې ګړندي وخیجو چې د قامونو سره زغل کې ګړندي وخیجو موږ له پکار ده چې تر مرګه نه چې د قامونو سره زغل کې ګړندي پاتې شو موږ له پکار ده چې تر مرګه خو ژوندي پاتې شو او هغه به څنګه نوي نسل له سبا وګټي چې په غاړه کې د غیر غوړندي پاتې شو او چې څنګه یې نیتونه وي هم هغسې ژوند وي چې څنګه یې نیتونه وي هم هغسې ژوند وي حالات زمونږ د عملونو ترجمان دي او د چا نه ګیله مه کوئ عمل د لارې مل دی په موږ باندې زمونږ عملونه مشران او په دروغ وینا مې ژبه تړتړی شي په رښتیاو باندې خلک خفه کېږي او دا په څنګه عجیبه فضا کې اوسم حق حیران یم چې اوس به څه چل کېږي او چې د وخت د تقاضو سره بدلیږي هغه خلک د قامونو سره تلی شي او چې په یو مقام ولاړ وي وړاندې نه ځي داسې قام منزل ته کله رسېدی شي او بله قطعه ده چې دې نه وینم غمونه مې سیوا شي او چې دې ووینم زړګی مې په هوا شي او ستا راتلو سره بدلیږي موسمونه ته چې راشي پسرلي راباندې راشي او بله قطعه ده چې شرافت چې چا کې زیات شي د یو حده ورته جوړ د ګیدړانو ازمري شي او بدماشۍ ته ښه عمل ویلی نشم کله کله ضرورت شي مجبوري شي او شپېته کاله ژوند وړه خبره نه ده شپېته کاله ژوند وړه خبره نه ده چې مې تېر که د لیوانو په ځنګل کې او معجزه ده نه لامل نه لیونی شوم څوک به واوسي په داسې چاپېر چل او هغه خلک د ښې ورځې خاوندان شي هغه خلک د ښې ورځې خاوندان شي جوړولی چې د پیش نه په شمخان شي او چې هر چا ته آینه مخې ته نسي په والله که په دې دور کې کامران شي ټیک ده که نه او چې د مال یا د رتبې سره بدل شي چې د مال یا د رتبې سره بدل شي بدل نه د اصلیت یې راښکاره شي او څوک به څه وي او اوقات به د چا څه وي
څه حاله شي چې الله یې په پاره شي الله یې په پاره شي او پښتون اوس د حقونو اغستو خبره نه کړي پښتون اوس د حقونو اغستو خبره نه کړي د سر خیرونه غواړي په جنګونو کې تباه شو او د چا سره دې نشي لکه د سره چې وشوه په مرګ باندې ونیو نو تبې ترازا شو ډېر ښه استاد جي ډېر ښه ډېر مننه جي او انټرنیټ عجیب ایجاد دنیا ته راغی په بې مثله عنایاتو یې ماړه کړو د پیدې سره سره یې تاوان راکړو د طبي عمر نه مخکې زاړه کړو ډېر ښه استاد جي ډېر ښه استاد جي بیا ووایئ دی ښه جي انټرنیټ عجیب ایجاد دنیا ته راغی په بې مثله عنایاتو یې ماړه کړو د پیدې سره سره یې تاوان راکړو د طبي عمر نه مخکې زاړه ډېر ښه ډېر مزه او ای ناصحه نصیحت راته کوې خو څه نه څه عملي حق دې هم ادا کا او زه به کېدم په زړه د صبر ګټه خو ته ماله دغه ګټه را پیدا کړه ډېر ښه ډېر ټیک شه جي او بیا وایي په جاهله پسمانده معاشره کې په جاهله پسمانده معاشره کې که شریف شوې شرافت به درته جوړ شي او جنګیالی شه که د امن طلبګارې که دا نه کړې مصیبت به درته جوړ